دوستانو وخت مو په خیر. لکه څنګه مې تاسو سره وعده کړې وه چې په مرکبو حروفو باندې یا بدون د الفو باندې چې کوم حروف دي په دې باندې تاسو ته یو لنډه ویډیو جوړوم. نو دا ویډیو بار وګورئ. زه لنډ زر زر ثبتوم ځانګړي ترکیبونه یا شپیسیال کومبیناسیونن. صحیح ده. لومړی تاسو ته ځانګړي ترکیبونه یو څو شیان وایم، هغې نه وروسته بیا د ټولو حروفو غږونه درته وایم. ښه متوجه اوسئ، اخره پورې کښېنئ. مننه. هر کله چې ان وروسته او راغی یا دا دواړه یو ځای راغی، دا او تلفظ کیږي. او لکه زه اوس وایم باوم، دلته د او په شکل تلفظ شو. صحیح ده. او د باو ګوره دلته او باوم. صحیح ده. دا دواړه او د او په شکل تلفظ کیږي. صحیح ده. دې ته باید فکر وي. دویم ای او چې دا د اوی په شکل تلفظ کیږي. چې اویغو د اوی په شکل باید تلفظ شي. اوی ا املاوت او او چې ده دا هم د اوی په شکل تلفظ کیږي. زه مثال وایم چې هویزه. صحیح ده. دا د اوی په شکل تلفظ شو. یا زه دلته چې دا پښې ته وایي آی باین کنه، دا د ای چې ده د آی په شکل تلفظ کیږي. آی په شکل آی، دا به همیش آی تلفظ کوي. ګوره باین ب آی باین آی ای چې تلفظ کیږي آی تلفظ کیږي. اوس زه اوس وایم ای چې ده دا اوږد ای تلفظ کوي. ګوره ای یعنی اوږد ای تلفظ کوي. ای چې ده اوږد ای تلفظ کوي. لکه زه وایم ای، لکه وایم بریف دلته ای تلفظ شو. موږ چې هر کله د اس نه وروسته تی راغله دا شین تلفظ کیږي. کوم وخت کې اس شین تلفظ کیږي؟ کله چې ته وروسته تی راسي شین تلفظ کیږي. لکه وایم شتات. خو کله چې وروسته ته پی هم راسي بیا هم شین تلفظ کیږي. لکه وایم شپورت دلته هم شین تلفظ. خو کله دغه استحات ده دا بیا شین تلفظ کیږي. ټول استحات ده په یو وار دا شین تلفظ کیږي. لکه اوس وایم شوله دی شوله کنه، شوله ښوونځي ته وایي شوله. یا دا ټول درته اوس یو ځل درته وایم. ګورئ ښه متوجه اوسئ، تاسو رقم باید تلفظ کړئ. تاسو یو ځل خپله تلفظ کړئ، زه درته وایم بیا زه درته وایم چې تاسو څومره ذهن کې څه رقم تلفظ کړئ. زه ښه ګورئ او اوی آی ای. اس نه چې وروسته تی راسي شین تلفظ کړي. لکه وایم شتات. اس نه وروسته پی راسي شین تلفظ کړي. لکه وایم شپورت. او اس صحت د شین تلفظ کیږي. او اوی آی ای، لکه دلته شتات یا شپورت او دلته شوله. دا باید تاسو زده وي. دا حرفونه چې زده وي تاسو ته دغه لوستل په جرمني ژبه کې اسانه کیږي. موږ ویل چې دا سیحه کوم وخت کې خې تلفظ کیږي. سیحه کوم وخت کې خې تلفظ کیږي؟ کله چې د سیحه نه مخکې آ راسي، او راشي او او راسي، په دې وخت کې دا خې تلفظ کیږي. لکه زه مثالونه درته وایم. ګوره د سیحه نه مخکې آ راغلی. دوه مثاله به درته وایم. لکه بخ جریان ته وایي. ګوره د سیحه نه مخکې چې راغلی آ راغلی بخ. زه اوس چا موږ تاسو خبرو کې وس مخستو. ګوره د سیحه نه مخکې آ راغلی که نه مخست، خې باید دا تلفظ شي مخست دو. یا زه اوس وایم د سیحه نه مخکې آ راغلی، زه وایم لخن. دا سیحه خې تلفظ کیږي لخن. خو که د سیحه نه مخکې او راسي دویم حرف که نه او سیحه نه مخکې راسي خې تلفظ کیږي. زه اوس وایم لخ، خې باید تلفظ لخ. یا که د سیحه نه مخکې او راسي دې وخت کې هم خې تلفظ کیږي. لکه بوخ کتاب ته وایي او راغی. نو دغه درې حرفه آ او چې د سیحه نه مخکې راسي دې وخت کې حتما خې باید تلفظ کوي. صحیح ده. خې تلفظ کوي. کوم وخت کې شین یا شین تلفظ کیږي؟ دا ډېر مهم ده. شین یا شین څه وخت تلفظ کیږي؟ کله چې د سیحه نه مخکې ای راسي
ا املاوت یا ای راسي، ای راسي، او راسي. ګوره او املاوت یا او او یا او املاوت یا او راسي. په دغه حالت کې شین یا شین تلفظ کیږي. مثال درته وایم، د سهانه مخکې ای راغله، زه اوس وایم ایشت. څوک ایشت وایي که نه؟ شین نسي ویلی، شین وایي ایشت. اصلي کې ایشت ده، صحیح ده، واقعي ته وایي ایشت. یا زه اوس وایم لیخن، مسکا ته وایي لیخن. ګوره د سهانه مخکې ای راغله یا املاوت راغله، دې وخت کې شین یا شین تلفظ کیږي، لیخن، مسکا ته وایي. یا زه د سهانه مخکې ای راځي، لکه زه اوس وایم ایش، بعض دوستان ایش وایي، مشکل نشته، ایش یا ایش. شین یا شین تلفظ کیږي، شین، خو په هوښتویچ کې شین تلفظ کیږي ایش. یا سهانه مخکې او املاوت راغی یا او، مثلا موخته، غوښتلو ته وایي موخته، غوښتل، او املاوت یا او. یا فرض کړه سهانه مخکې او راغی، او املاوت یا او، لکه اوس بیوخه، بیوخه کتابونو ته وایي. دلته باید شین یا شین تلفظ شي، صحیح ده، شین یا شین تلفظ کیږي بیوخه. اوس داسې موږ اوس د سې تلفظ کوو، اوس همداسې زو ټول حرفونه تلفظ کوو. سې چې ده د کاف غږ ورکوي، لکه کریمه، په دې ځای کې سې د چې کاف غږ ورکوي. یعنې دا سې چې ده پنځه غږه لري، لکه یو ځای کې سې د شین غږ ورکړه، سې پکې راغله، د خې غږ یې ورکړه، دلته د کاف غږ ورکوي، د شین غږ هم ورکوي، او هم د چې په ډول لوستل کیږي. یعنې د سې په پنځو برخو کې، یعنې پنځو هغه کې برخه اخلي. مثال په ډول دلته خو د کاف په شکل، لکه کریمه، کریم ته وایي. اوس دلته چې ده کغکته، دلته هم د کاف په شکل کغکته، سې د ګوره دلته سې د چی په شکل، د کاف په شکل دلته تلفظ شو. که چیرې سې د یوناني لغاتو په سر کې راسي، نو د کاف په ډول لوستل کیږي، لکه سوی کغکته. اوس دلته سې د شین په ډول لوستل کیږي. کوم وخت کې د شین په ډول لوستل کیږي؟ که چیرې سې د فرانسوي لغاتو په سر کې راسي، د شین په ډول لوستل کیږي. لکه زه اوس وایم شانس، شغمه، جذابیت، دا بل لغت، شانس بل لغت، دا د فرانسوي لغاتو نه راغلي، صحیح ده. د فرانسوي لغاتو په سر کې راسي، سې بیا د شین په ډول لاسې ها لوستل کیږي. اوس چې کوم وخت لوستل کیږي؟ کله چې سیاحه د انګلیسي لغاتو په سر کې راغلی دي، چې په ډول لوستل کیږي. لکه زه اوس وایم چیت، دا لغت د انګلیسي نه راغلی. یا زه وایم چیک، کنټرول ته وایي. کله چې د یو لغت په منځ کې له سیاحه نه وروسته اس راشي، نو په دې وخت کې سیاحه د کاف په ډول لوستل کیږي. که متوجه اوسېږئ، کله چې د یو لغت په منځ کې له سیاحه نه وروسته اس راشي، په دې وخت کې سیاحه د کاف په ډول لوستل کیږي. لکه زه اوس وایم عکس، د سیاحه نه وروسته چې راغلی؟ اس راغلی، دا باید کاف تلفظ شي. زه اوس وایم عکس، عکسې به نه وایي، دلته عکسې ویل کیږي. یا زه اوس وایم واکسن، وده کول، واکسن، دلته د سیاحه نه وروسته اس راغلی، دلته باید کاف تلفظ شي، صحیح ده. اوس پوه شئ کوم وخت کاف تلفظ کیږي؟ چې منځ کې راغلی، چې وروسته ته اس راغلی وي. لکه اوس وایم زیکس، شپږو ته زیکس وایي که نه؟ زیکس، زیکس به نه وایي، زیکس وایي، زیکس، ځکه د سیاحه نه وروسته اس راغلی، دلته باید کاف تلفظ شي. یا زه اوس وایم که سیکا هیڅ کله د لغت په سر کې نه راځي. دا سیکا چې ده د دوو کاو غږ ورکوي، دوو کا، هیڅ کله د لغت په سر کې نه راځي، تل د لغت په منځ کې راځي. لکه زه اوس وایم څوکا، ګوره دا سیکا چې ده د دوو کا غږ ورکوي، څوکا، څوکا، د دوو کا غږ ورکوي، خو دا د لغت په منځ کې، تل د لغت په منځ کې راځي، لغت په سر کې نه راځي. اوس دا ګیج، دا چې ده دا د ګې معادل ده په پښتو ژبه کې. لکه اوس وایم ګوت، ګې معادل، ګې ورته وایي. لکه اوس وایم ګست، میلمه ته وایي. بل حرف دا چې د ګې کوم وخت کې د شین غږ ورکوي، دا ډېر مهمه برخه ده چې دې کې دوستان مشکل لري. که چیرې د لغت په پای کې راسي، نو د چې غږ ورکوي، د شین غږ ورکوي، یا شین چې څوک ورته وایي. لکه زه اوس وایم هونیش، یا بعض خلک وایي هونیش، مشکل نشته، هونیش. یا وایم بیلی،
یا بلیش دلته لغت په پای کې راغلی کوم وخت کې د لغت په پای کې که څوک پوښتنه کوم وخت کې د لغت په پای کې د خین غږ نه ورکوي په سور خط مې ورته لیکلی که چېرته لغت په پای کې ای ایګې راسي په دې وخت کې بیا د خین غږ نه ورکوي بیا دا غږ نه ورکوي دا یو استثنایي حالت لري بیا د ګاف په ډول اوسه کې د مثال په ډول څه ووایم زیګ بریا ته وایي ګټل زیک د لغت په پای کې راغی دلته د ګاف غږ ورکوي زیک یا وایم کریک دلته هم د ګاف غږ ورکوي دلته د خین غږ نه ورکوي جنګ ته وایي کریک دا هڅه دا د ګرده داسې هي د دې غږ ورکوي د مثال په ډول زه اوس درته وایم لکه هند خو په ځینو حالاتو کې د هغه غږ نه لوستل کېږي دغه مهمه خبره ده په ها کې کوم وخت کې د هغه غږ نه لوستل کېږي دې کې دوستان ډېر مشکل لري که له ها نه مخکې یعنی کین یا چپ طرف ته یې څه راغلی غږ لرونکي تور راغلی دا ا املاوت ا ای او املاوت او املاوت او ښی اړخ راسته طرف ته یو بې غږه تور یعنی راسته طرف ته غږ لرونکي تور راغلی او هغه چپه طرف ته هغه غږ لرونکي تورې او راسته طرف ته چې راغلی بې غږه تور راغلی نو په دې وخت کې ها نه لوستل کېږي ښه متوجه اوسېږئ کوم وخت کې ها نه لوستل کېږي کله چې د ها په راسته طرف کې غږ لرونکي تورې راغلي دا تورې او په چپه طرف کې یو بې غږه توری راغلی په دې وخت کې دا نه لوستل کېږي وخت چې ونه لوستل شي بیا به څه کوي په ځای د لومړنۍ تورو یعنی چپه طرف ته اړخ د تورو غږ اوږدېږي د مثال په ډول ګورئ ښه د هان دا اوس ګوره هان تلفظ کېږي د ها نه مخکې غږ لرونکی توری راغلی او وروسته ترې بې غږه راغلی خو دغه کله چې ها ونه لولې د ها په ځای به دغه ا اوږد ولولې زه اوس وایم هان چرګ ته وایي هان یا زه وایم سال ګوره ها مو نه ویلې د ها په ځای دغه او ا اوږد ویلې ګوره مخکې ترې غږ لرونکی توری راغلی شاته ترې بې غږه توری راغلی سال یا زه وایم سان غږ ته وایي هغه ته سویم غاښ ته وایي سان غاښ ته وایي سان ګوره دلته ها مو نه ویلې د ها نه مخکې کوم حرف چې دغه موږد ویلې سان اوس پوه سئ ها که مخکې نه لوستل کېږي کله چې د ها نه مخکې غږ لرونکی توری وروسته ترې بې غږه توری راسي ها نه لوستل کېږي په ځای مخکې توری اوږد لوستل کېږي لکه هان سال سان بل راځو دغه یوت په انګلیسي کې چې ورته جې وایي دا چې دا د پښتو د یې معادل غږ ورکوي یې د دې یګانو دغه اوس وایم یکې جمپر یا جاکټ ته یک یا زه وایم یک ده دلته دغه یوت چې دا د یې غږ ورکوي ښه متوجه اوسېږئ یاکت ښکار ته وایي یار کال ته وایي یا بل شی درته وایم دلته کا چې دا د کاف غږ ورکوي لکه اوس وایم کیند کوخ اشپز ته وایي کوخن دا خو اسانه دا کاف غږ ورکوي مشکل نشته کوخن کیک ته وایي ال چې د لام معادل ده دا هم اسانه ده لکه زه اوس وایم لوفت یا لیت لوفت هوا ته وایي لیت سندرې ته وایي ام چې د ام میم غږ ورکوي دا هم اسانه ده لکه زه اوس وایم منش انسان ته وایي یا ماوس موږک ته وایي یا وایم مسپل لوکاټ ته وایي ان هم اسانه ده د ان نون غږ ورکوي لکه نوس غوز ته وایي چارمغز ته وایي یا نیغ پښتورګي ته وایي بډوډي ته دا ان هم اسانه ده اوس راځو دغه او کې لږ زره کې دوه خبرې دي او کله چې د او د لغت په سر کې راسي نو د او غږ تلفظ کېږي لکه زه اوس وایم اوفن بخارۍ ته وایي اوبن پورته ته وایي اوبس میوې ته وایي خو که چېرته او د لغت په منځ کې راسي نو د واو په توګه لوستل کېږي مثال په ډول زه اوس وایم بودن مځکې ته وایي کینو سینما ته وایي دلته لغت په اخر کې دلته د واو په شکل ولوستل شو خو که لغت په سر کې راسي د او په شکل لوستل کېږي لغت په سر کې د او په شکل لوستل کېږي او د لغت په پای کې د واو په شکل لوستل کېږي د مثال په ډول اوبست اوبن اوفن دلته د او په شکل ولوستل شو خو اخر کې که چېرته لغت په اخر کې راغلی بیا د واو په شکل لکه سوای بودن ګوره دلته او واو په شکل یا کینو په منځ یا په اخر کې راغلی بلم پی ویلې پی خو اسانه د پی معادل هغه لکه اوس وایم پلان پولیټیک پینې هغه ته وایي جلغوزي که نه ونې ته وایي
پولیټیک خو سیاست ته وایي صحیح ده. اوس دغه لغت دغه حروف لږ زره کې سخت دي. پیها چې ده د فې غږ ورکوي. هغه لغت چې له لاتیني نه اخیستل شوی وي دا توری د اف په توګه لوستل کېږي. د مثال په توګه زه اوس وایم فزیک، فیلسوف. ځینې لغت شته چې پخوا په اف لیکل کېده خو اوس په فې تلفظ کېږي. ګورئ که څه بیا درته وایم پیها چې ده د فې غږ ورکوي، د فې غږ ورکوي. پح به نه وایي، تنا فې به وایي، فې. لکه اوس وایي دا به فزیک وایي، فزیک. دلته به فیلسوف، دلته فې. ګوره په اول سر کې هم فې تلفظ و، په آخر سر کې هم فې تلفظ وه. ښه متوجه اوسېږئ. وایي ځینې لغتونه و پخوا به په پیها باندې لیکل کېدل خو اوس په اف باندې لیکل کېږي. مخکې به پخوا وختو کې به فوټو په پیها لیکل کېدلی داسې. اوس څه رقم لیکېږي؟ اصلي حالت یې دا ده فوټو. مخکې به ټلګراف په پیها لیکل کېدله، اوس په ټلګراف په اف باندې لیکل کېږي. مخکې به ټلیفون په پیها لیکل کېده، اوس ټلیفون په اف باندې لیکل کېږي. اوس تاسو پوه شئ چې پیها د چی غږ ورکوي؟ د فې غږ ورکوي. دې ته هم باید ډېر فکر وکړي. بل چې دغه کو چې دا همیش د او سره یو ځای راځي. دا توری په جرمني ژبه کې هېڅکله یوازې نه لیکل کېږي، له او سره یو ځای لیکل کېږي. لکه اوس وایم کوچ، ګوره ورسره یو ځای کو همیش راځي. کوچ خوش خبرو ته وایي. یا زه اوس وایم کویلې، چینې ته وایي کویلې. ګوره او ورسره یو ځای راغی. زه اوس وایم بیا کوالم، لوګي ته وایي. کو ګوره کو یو ځای کوالم. اوس راځو ایر ته راځو چې دې کې 2 ورځې درس ورکړی. دا ډېر مهم ده. 80% جرمني خلک چې دي ایر چې ده غین تلفظ کوي، اغ وایي، غین تلفظ کوي. 30% ایر تلفظ کوي. دغه 30 هم په کمیدو د ورځ په ورځ کمیږي. یعنی اغ د اغ تلفظ کوي. لکه اوس وایم غابه، کارغه ته وایي. یا زه غوزه، ګلاب ته وایي. صحیح ده. غادیو شته وایي، رادیو ته وایي. شته وایي رادیو ته مې نه ده لیکلی خو رادیو ته وایي. اوس پوه شئ دا چې غین تلفظ کوي. کوشش وکړئ چې په غین زده کوئ. لکه غادیو، غوزه، غابه. بل چې دا آر، موږ تاسو آر یا اغ ورته وایو که نه، اغ. لکه اوس وایي کله چې د لغات په پای کې راسي نو اغ یا حس نه لوستل کېږي. د مثال په ګوره زه اوس دغه ها دلته دا آر ایر په آخر کې راغی. دې وخت کې موږ اغ نه لول، په آخر کې چې راځي. لکه اوس وایي کلا، دلته هم اغ نه لوستل کېږي، په آخر کې راغی. ګوره اګغا زراعت ته وایي، دلته نه لوستل کېږي چې لغات په آخر کې راسي. کله چې د لغات په پای کې ا اغ 2 دفعې اغ راسي نو دلته تش یو اغ لوستل کېږي. دا 2 اغ چې دي یو اغ لوستل کېږي. لکه زه مثال ښتغ، سخت ته وایي یا ټینګ ته وایي. یا زه اوس وایم بیڅغ، عجیب و غریب ته وایي. یو غین به لوست، یو غین. دا 2 اغ به نه ده، دا دواړه یو لوستل کېږي. صحیح ده دوستانو؟ دې ته هم باید ډېر فکر وکړئ. دې نه مه ډارېږئ چې 2 دانې راغلي یو غین تلفظ کوي. په دې باندې انشاءالله پوه شئ. صحیح ده. اوس راځو کله چې د یو لغت په پای کې ا اغ د ها په توګه څنګه د ها په توګه لوستل کېږي. د مثال په ډول زه اوس وایم ا اغ د چی په شکل د ها په توګه لوستل کېږي. د مثال زه اوس وایم موته، دلته د لغت په پای کې چې راغلی ا ار یا ا اغ. ښه متوجه اوسېږئ. دا د ها په شکل لوستل کېږي. ها په شکل لوستل کېږي. لکه اوس وایم موته، ګوره دلته ها راغی په آخر کې موته. یا زه وایم موته مور ته وایي. شوسته په آخر کې ها راغی، شوسته خور ته وایي. کله چې د لغت په منځ کې ا ار راسي دا د ها په توګه لوستل. د مثال په ډول زه اوس وایم ګیان، ګر نه به نه وایي، دلته وایي ګیان. ګیان وایي مننې ته وایي، یعنې په مینه ته، مینه مثل. عموما مننې کې موږ ګیان وایو بعضې وخت. یو څه ورته دانګې ته وایي مینه، مطلب مینه، ګیان. یا زه وایم فین، فین لرې ته وایي. فیغن به نه وایي، فین به وایي. دا ا ار چې د ها په شکل ولولئ، فین. یا زه وایم کین، زړي ته وایي. صحیح ده. ا ار چې د ها په شکل ولولو، کین، زړي ته وایي. دلته کله چې د لغات په پای کې ا 2 دفعې ار راسي، 2 دفعې اغ راسي،
داسې لوستل کېږي لکه یو اغ. د مثال پر زه وایم دا به تاسو ډېر په بریف کې لیکئ که نه په خطونو کې، لکه هی ښاغلي ته وایي که نه، هی احمد، ښاغلی احمده، هی هر به نه وایي، صحیح ده، دا هی وایي. دا به څه رقم وایي؟ ای دوه دفعې ار چې راغی دا د څه، دا د یو اغ په شکل، لکه زه وایم هی. مونږ یو اغ د ها په شکل لوسته که نه لوسته په آخر کې راته هی. وخت چې مونږ ویل چې په آخر کې ای اغ راسي د ها په شکل، وخت هم هلته دې ځای کې ولوسته که نه، نو وخت چې په یو اغ په شکل دا وي نو دا به چې په شکل لوستل کېږي؟ د ها په شکل، لکه زه اوس وایم هی. خو کله چې د لغات په سر او منځ کې ای ار داسې لوستل کېږي لکه لومړنی اغ د ها په توګه او دوهم اغ د غین په ډول. د مثال پر زه اوس وایم فغات، ف ګوره د اولنی اغ څه ده د ها په شکل ف، او دویم څه ده د غات په شکل فغات. څه ده فغوف یا انتغیخت. فغات خیانت ته، فغوف بدنامي، او انتغیخت درس ته وایي. صحیح ده. نو اولنی اغ د ها، دویم اغ د غین په شکل. همداسې موږ اغ ویلو کله چې د لغت په پای کې راسي د اینه وروسته دا د ها په شکل لوستل کېږي، ویا دیا لغت په پای کې راغلی. بل مثال که د لغت په پای کې دوه دفعې یعنی دوه اغ راسي د اینه وروسته، لومړنی اغ د هماغه په شکل د اینه چې وروسته راغلی و که نه، د ها او دویم د غین په شکل، لکه څه ویغ ګډ ورته وایي، یا ګشیغ. دا دواړه اغ د یو اغ په شکل لوستل کېږي، ګشیغ ظروفو ته وایي. وایي د لغت په پای کې که چېرته او ار راسي د وا په توګه لوستل کېږي، لکه ډیرکټور مدیر ته وایي، د وا په شکل لوستل کېږي. او ار چې د لغت په پای کې راسي، ډیرکټور به نه وایي، ډیرکټور. صحیح ده. اوس که چېرته د لغت په منځ کې لومړنی ګورئ په دې ډول دوه اونه وروسته دوه اغ راځي، لکه څه وایي فوغات. دا لومړنی اغ چې د ها په توګه او دویم د غین په شکل، لکه فوغات زیرمه ذخیرې ته وایي. که د لغت په پای کې دواړه اغ د یو غین په شکل لوستل کېږي پای کې، لکه مثال زه اوس وایم تو، یا تو د هوا فشار د معلومولو واحد ته وایي. صحیح ده. اوس که چېرته لغت په آخر کې او ای اغ راسي بیا چې رقم لوستل کېږي دا د وا په شکل لوستل کېږي، لکه زه اوس وایم غیزافوه. ګوره دلته د وا په شکل وا په شکل ولوستل شو. دا زیاتره هغه لغات دي چې د فرانسې ژبې نه راغلي دي، لکه زه اوس وایم فیسوا. ګوره دلته او ار راغی که نه، فیسوا وا په شکل ولوستل. اوس دغه مهم ده، دلته ډېری دوستان غلطېږي کله چې د یو لغت په پای کې راسي دا او ار راسي دا د ها په شکل لوستل کېږي. زه اوس وایم توه، دا به دوه او ورکو بهتر راځي، توه فوه. دلته به هم دوه او ورکو، فوه توه فوه. دلته دغه او ار د چی په شکل دا د وا په شکل ولوستل شو، دا د ها په شکل، لکه توه. دا تو په خپل حالت ولوستل تو، او دا اغ د ها په شکل توه فوه. توه وایي دروازې ته، او فوه وایي لپاره. او که چېرته لغت په پای کې او دوه دفعې ار راسي نو دواړه دا ار چې د یو غین په توګه لوستل کېږي، لکه څه وایم دیوغ ډنګر ته وایي. اوس راځو اس ته راځو. اس د زې په تلفظ هغه وخت لوستل کېږي چې دا توری د لغت په سر کې راسي او ورپسې یو غږ لرونکی توری راسي. د مثال په ډول اس نه وروسته ا راغی، لکه زه اوس وایم دا غږ لرونکی توری اوسې ده، اس نه وروسته ا راغی، دلته دا زې تلفظ کېږي، لکه زه اوس وایم زفت شربت ته وایي، یا زورګې یا زوغګې څه ورته زوغګې غم ته وایي، یا زې وروسته یو غږ لرونکی توری راغی زې. صحیح ده. اس که چېرته لغت په منځ کې راسي نو د زې او د اس د سین په ډول لوستل کېږي، په منځ کې راځي د زې او د اس. ګوره د زې په ډول هغه وخت لوستل کېږي چې له اس نه مخکې توری په اوږد غږ ولوستل شي. د مثال پر زه اوس وایم هازې سوی ته وایي که نه، یا څه وایم مازن. ګوره دلته اوږد لوستل کېږي، دا کله چې اوږد لوستل بیا زې تلفظ کېږي، دا اس چې زې تلفظ کېږي.
شری ته وایي یو رقم مرض ده شری چې دا که نه ماشوم باندې نیره خیږي صحیح ده بل وایي اس که چېرته لغات په منځ کې راشي په کوم وخت کې د سین په ډول لکه دلته په دې حالت کې د سین په ګوره است دلته سین په ډول خاک ته وایي یا اوس هم باستاغ چې مور پلار معلوم یا فیس دلته د سین په ډول لوستل کېږي صحیح ده بل اس کله چې د لغات په سر کې له اس نه وروسته یو بېغږه توری لکه KLMN راسي نو بیا اس د سین په ډول لوستل کېږي لکه زه اوس وایم سمغات زمرود یا زرغون غمی ته وایي یا سکلافې دې وخت کې د سین غږ ورکوي صحیح ده وروسته ته بېغږه توری راغلی اوس دلته ته ته راځو تیز ده عموما دا د په جرمني ژبه کې ټې نشته دا همیش د ټې دا توری په پښتو ژبه کې د ټې په توګه لوستل کېږي لکه په جرمني ژبه کې ټې هیڅ نشته دې ته هم باید ډېر فکر وي لکه زه وایم تاګ ټې چای ته وایي تاګ ورځ ته وایي تاګ به نه وایي صحیح ده ټې به هم نه وایي ټې په جرمني ژبه کې ډېر کم کارول کېږي زیاتره وخت په نومونو کې استعمالیږي لکه های نه لوستل کېږي مثال په څه هم اپوتیکا درملتون ته وایي یا تیما موضوع ته وایي دا های موږ نه لولو ته ها کې دا های نه لولو لکه اوس وایي اپوتیکا یا تیما تیوري نظري ته وایي که نه یو نظري امتحان ته وایي نظري چې موږ تیوري ورته وایي دلته ته دا ها نه لوستل کېږي صحیح ده بل هم ته صحت ته د چی غږ ورکوي دا مخکې ویلو د نن هم تکرار هم که دا د چی لکه دویچ ته صحت راغی د چی غږ ورکوي لکه پوچ کودتا ته وایي کوچ چټیات ته وایي چوس خدای پاماني ته وایي کلاچ خوشي د خلکو خبرو ته وایي صحیح ده بل ته ست چې دا توری د ست د دوو ست غږ ورکوي لکه وایم پلاس د دوو څټو غږ ورکوي دوو څټ چې د دوو څټو غږ ورکوي مثال پلاس زه اوس وایم زاتس دوو څټو غږ ورکوه جملې ته وایي پلاس ځای ته وایي او چې دا توری د پښتو د دوو او او د او په ډول لوستل کېږي کله چې لغت په سر کې د او په شکل لوستل کېږي لکه اوس وایم اوفه د سین غاړې ته وایي اوغان یورانیم ته وایي کله چې لغت په منځ کې راشي بیا د دوو واو په شکل لوستل کېږي لکه زه اوس وایم موند ګوره د دوو او په شکل لکه ګغون علت ته وایي موند دلته د دوو او په شکل خو که لغت په سر کې د او په شکل او دلته د دوو واو په شکل ګوره زه اوس وایم اوفه که نه دلته او تلفظ او دلته ګوره زه او واو تلفظ کېږي دوه واو لکه ګغون ګوره ګغون صحیح ده دې ته باید ډېر فکر وي او فاو چې ده فاو د اف او وی غږ ورکوي لکه د وی په ډول زیاتره وخت په لاتیني او بهرنیو لغاتو کې د لغت په سر کې راځي لکه زه اوس وایم واګابوند صحیح ده یا وازه ګلداني ته وایي یا واکسینه صحیح ده دا د بهرنیو لغاتو نه چې راغلي وي په سر کې د وی غږ ورکوي خو که چېرته اف کوم وخت کې لوستل کېږي چې د لغت په منځ کې یا پای کې او همدارنګه جرمني سوچه لغاتو په سر کې فاو د فی په ډول لوستل کېږي لکه زه اوس وایم فاته پلار ته وایي فیا څلورو ته وایي اکتیف فعال ته وایي پاسیف غیر فعال ته وایي archiv ارشیف ته وایي صحیح ده جرمتون ته وایي ګوره دلته فی ټول ځانو کې فی تلفظ شوه ګوره فاته فیه یعنې دا اصلي لغتونه جرمني دي او چې په آخر کې راغلی دلته هم فی تلفظ اکتیف پاسیف اوس راځو وی ته ګوره دا توری په پښتو کې نشته او تلفظ یې د واو او فی ترمنځ لکه زه وایم ویا یا ون یا وین او اکس چې ده دا د کا اس په ډول لوستل کېږي لکه زه وایم اکس تبرګي ته وایي یا هکس شیشکې ته وایي اکسپلوزیون دلته د کا اس غږ ورکوي صحیح ده لکه اکس ته هکس اکسپلوزیون بل اوپسیلون ده که د لغت په سر کې راسي د یوت یا یې په ډول لوستل کېږي لکه زه وایم یخت بعدي کښتۍ ته یا یک غرنۍ غوا ته وایي صحیح ده خو کله چې لغت په منځ کې راسي په پښتو کې معادل توری نشته لکه اوپسیلون او او لکه دا وګوره
دا ازول هم ویلی سي، ازیل هم ویلی سي، ازیول هم ویلی سي. ډېر زه ازیول تلفظ کوم. صحیح ده. نو موږ دلته چې ده د لغت په منځ کې راغلی، د لغت په منځ کې لاس د اپسیلون او د یو په شکل لوستل کېږي. صحیح ده. لکه دا مثالونه مې ورته ویلي. او بل چې څت دا توری د پښتو د سټیپ سره معادل، لکه زه اوس وایم څوک اورګاډي ته وایي څیګه وزې ته وایي. بل شارف اس هم ویلی و. دې توری په جرمني ژبه کې ګوره د اسټ یا د شارف اس په یعنې تیره اس ده، دا توری معادل له دوبل اس سره ده. کومه توجه؟ لکه زه اوس وایم فلایس زیار ته وایي، یا هایس توت ته وایي، فوس. صحیح ده. فوس پښې ته وایي، شتغاسې سړک ته وایي. او دا شرف اس هغه وخت لیکل کېږي چې له اس څخه مخکې توری اوږد ولوستل شي، او یا د شرف اس نه مخکې دوه غږیز توري وي، او یا او ای اوی اوی راسي. د مثال په ګروس په دې وخت کې شرف اس لکه یو ګروس ته یو ګروس. ګروس غټ ته وایي، ګروس سلام ته وایي. دراوسن draußen بهر ته وایي، یا شتغاسه هغه زه هم شتغاسه نه ده، دا شتغاوس دینګ ته وایي. صحیح ده. بل چې دا دوبل اس هغه وخت د اس په ځای لیکل کېږي چې له اس نه مخکې تورې لنډ ولوستل شي، لکه غیس درس ته وایي، یا بیس داړنه. صحیح ده. یو شی داړل ته وایي په غاښ کوي. او دا شرف اس او دوبل اس هیڅکله د لغت په سر کې نه لیکل کېږي. دې ته باید ډېر فکر. او بل منت هم ویلی، کله چې له فرانسوي نه اخیستل شوي لغاتو په پای کې منت وي نو انت نه لوستل کېږي، او دا توری د ا په شکل لوستل کېږي. لکه زه اوس وایم اپارتما، اپارتمان ته وایي. ګوره اپارتما منت نه وایو. صحیح ده. دا انت چې دا نه لوستل کېږي، په ځای دا د ا په شکل لوستل کېږي، اپارتما. صحیح ده. که چا داسې ویل دا غلط نه ده. او بل دلته مې دوه مثالونه لیکلي. موږ ویلې چې لنډ غږیز، لکه اوس وایم افې، دا ا د لنډ غږ ورکوي، لکه افې بیزو ته وایي. اوږد غږ چې لري، لکه اوس وایم آبن. ګوره ا دلته غټ غږ ورکوي، اوږد آبن. دا اوس زمونږ دا ویډیو کوشش کوي، دا ویډیو چې هر څوک ګوري اخر کې یو کمنټ وکوئ چې آیا زدم سو که زدم نه سو. بار بار یې وګورئ، نور دوستان شریک کړئ. مننه. کور ودان ښه وخت ولرئ. د الله په امان.